نو د هغو خلکو سپیشل شکریا ادا کول پکار دي ولې چې چاته و موټر سایکل هم په اوبو چې وربند سوی پاک او سپین کالی به هم چیرن سوي وي یقینا چې دوی ته به تکلیف ورغلی وي خو موږ ته خپله ډېر تکلیف د دغه شاخ نه مېلمانه دې په دې خفه کېږي نه کله شکي تکلیف ورغلی وي یقین ومنه چې موږ دا اوس 2-3 ورځې مخته یوه رشکه اوبو منځ بند سوه او هغې رشکې نه زنانه غریبانې راکوزه سوې نه برکې لرې کولی سوې نه پاسې چګولی سوې او دغه خړو اوبو چې کوم بوره حال یې وو نو موږ د چور د شیخ اتار یونین کونسل خلک یو موږ دپاره یقینا چې دا ډېر زیات تکلیف خبره ده خو به هر کیف موږ خپل محنت شروع کړی دی انشاءالله الله پاک به دا شاید تکمیل ته رسوي دا پل به جوړ شي بیا به انشاءالله خوندورې مشاعرې کوو بیا به تاسو انشاءالله په ښې طریقې راځئ موږ سره یوه معاهده هم سوې وه دا دلته ما ملګري ولاړ دي هغو ته پته ده بلکې ډېرو خلکو ته پته ده چې موږ سره یوه معاهده سوې وه د 90 دین والا 3 میاشتو والا چې په 3 میاشتو چې به موږ د دغه خپله ټینډر کوو د MPA صاحب له طرفه چې کله موږ پولیو بایکاټ کړی خو افسوس خبره دا ده چې تر اوسه پورې تقریبا کال ووتی چې کله 13 جون چې موږ نیولي وو اوس بیا اګست راغلی 14 میاشتې ووتې خو اوسه پورې په هغې معاهدې عمل نه ده سوی خو بهرحال اوس هم تر محمود خان یا اسد محمود صاحب دا بلکې مولانا صاحب دا ویلي دي موږ ته چې یاره دا پل موږ ورچولی ده الله دې وکړي چې ورچولی که نه یې ورچولی نو نن زه د دې مشاعرې او دې سټیج په وساطت سره د شیخ اتار د یونین کونسل چې 3-4 کلي کوم دي ټولو ته اپیل کوم چې مهرباني وکړئ مزید په یوې ګلۍ په یوې تنبې باندې او په یو ټرانسفارمر باندې مه غلطېږئ دا پارټۍ دا فرقې مرقې د هر شی په سیټ کوي او بیا دپاره چې الیکشن راځي او که چاته ووټ مه ورکوئ چې څوک موږ ته دا کار کولی شي ایډوانس چې ټوله په یو جې باندې متفقه باندې 5,000 ووټ مو ده په یوه جې باندې به دغه وکړو دا د هر چا بېعزتي ده دا زنانه مو چې کومې په اوبو تېرېږي لا دخېږي نو ټولو خلکو نه انشاءالله دا اپیل ده چې دوی به دا خبرې باندې پوه سوي وي او انشاءالله ټولو خلکو چې ماشاءالله ډېر غیرتي خلک د دې خاورې بیا دې باره به انشاءالله یو موټی او اتفاق سره به انشاءالله کار کوو اوس د دې حوالې سره یو 2 شعرونه دي شاه صاحب د مریخ په سیارې کې ژوند کومه د مریخ په سیارې کې ژوند کومه لا تر اوسه په تیارې کې ژوند کومه په شپېتو کالو کې لاره جوړه نه شوه په شپېتو کالو کې لاره جوړه نه شوه دا په کومې جزیرې کې ژوند کومه